شیخ صاحب نن سبا په عباداتو کې د ځان ښودنه دا ډېره که عمرې ته لاړ شي مسعود دا مې د کعبې سره وخت کړی دی دا چې د قرباني چې وکړي شیخ صاحب بس د غاټ ولاړې دا مې واخیسته په دومره مې واخیسته په څو دې واخیسته قرباني چې چاړه راکاږي هغه وخت کې مې ویډیو نیولي آیا دا په دې عباداتو باندې اثر غورځوي دا په اخلاص کې د کمي دلالت دی که نه؟ شیخ محترم دې کې خو هېڅ شک نشته چې د عبادت د قبولیت دار و مدار په اخلاص باندې دی. مونږ ته قرآن کې الله رب العالمین فرمایي د دې قرباني د څاروي غوښې د دې وینې الله ته نه رسیږي، الله ته اهمیت نه لري، بلکې د زړه کې چې کومه تقوا ده هغه الله ته اهمیت لري. الله فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم. الله رب العالمین ته د دې قربانۍ د څاروي غوښې وینه نه رسیږي بلکې تقوا الله رب العالمین ته رسیږي. نو په دې بنیاد باندې د تقوا کې د اخلاص شرط دی چې عمل به خالص د الله دپاره. اوس چې ته یو قرباني څاروی والی هغې له تصویر اخلي اول خو د جاندار سیز تصویران بې ضرورته دې سره مینه کول پکار نه دي ځکه د تصاویرو نه منع شوی ده، صرف ضرورت مطابق د سړی استعمالی. دویمه وجه دا ده چې دې کې اوس څه فایده ده خو سوا د دې نه چې ته خلکو ته ځان وښې چې ما داسې غټ څاروی واخیسته او بیا مې داسې ذبحه کړو بیا مې داسې طریقې سره تقسیم کړو. او قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي د الله نبی موږ ته فرمایي من راء الله به ومن سمع الله به. کوم یو انسان چې یو عبادت کو ځان په خود الله به هغې باندې ځان خود وښي او څوک چې یو عبادت کوي او د هغې مقصد په شهرت هغه شهرت به الله ورکړي. مطلب دا دی چې د هغې به بل ثواب پاتې نه. ریاکاري د عمل ثوابونه بربادوي او د ریاکارۍ لوی طریقه هم دا ده چې سړی بې ضرورته د یو شي تصویر لري او شیر کوي او د خپل عبادت دا خو یو عبادت دی الله سره تعلق قایم کا. لہذا ورونو ته زموږ خصوصي نصیحت دی دا چې د داسې عمل نه ځان وساتئ دا ستاسو په عبادت پوره اثر غورځوي، تاسو په ریاکارۍ کې راولي، ثواب ته ضرر رسوي، عبادتونه پې د قبولیت نه بندېږي. د داسې عمل نه پوره اجتناب او پرهیز پکار. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.